اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. نو دا اوس د درېمې فرقې ذکر دی. سورہ فاتحہ کې درې فرقې ذکر وی. یو الذین انعمت علیہم چې الله په انعام کړی دی نه خالص مؤمنان. دویمو غیر المغضوب علیہم چې غضب په شوی دی نه خالص کافران. او دریمو ولضالین منافقان. نو د خالص مسلمانانو الله تعالی شپږ صفاتونه ذکر کړل. د خالص کافرانو دا غي دا ذکر وکړي چې د دې په فضل باندې سیل لګیدل دي د ایمان دراړي. اوس د منافقانو تذکرہ کوي چې دا درېمه فرقه ده. نو د دې څنګه عادتونه کوي لومبنه عادت ومن الناس ابازید خلقنا من آغا کس دے یقولو چه دے وی پجبا دے وی پجبا آمنا باللہ ایمان راوڑے دے منگا اللہ تعالیٰ بانے وبالیوم الآخر اپر وزد آخر بانے وبالیوم الآخر اپر استانہ ورز بانے دے دنیا دوستانہ ورز چه دنیا بختمی گی وما هم بمؤمنین خوند دوی مومنان دزلد اخلاصا. دا صرف په زبا باندې وای دزلد اخلاصا مومنان نه دي زړه کې کفر دی زړه کې. نو دا یو ګنده عادت دی. اوس دای دا کار کوي سره یخادعون الله دوکي ورکي الله تعالی لا کوشش کوي چې دوکم ورکي الله لا فراډ وکړي الله تعالی سره. والذین آمنوا آکسان سر چیمان راوڑے دے وما یخدعون ادوکن کیدوی الا انفسهم مگر زانون اخبرو سر وما یشعرون خودیتا احساس نکیگی. نو اس منافق کیگی ولی نو دا مسئلہ دا توڑی کا یا خود دی وجہ کیگی چی دا معاشرے دباوی دی نو کما گنده خبره چې زړه کې ویا په جبه نشي راځته معاشره نه ریږي. او یاد دی وجه منافقت کوي چې په باندې څه دنیوي مفاد حاصل کی. او یاد دی وجه منافقت کوي چې دو مخالف فریقین سره تعلقات خراب نشي. یو سره تعلق ساتي بل سره علاقه ساتي. دو مخالف فریق سره علاقه خراب نشي. بیا منافق دو قسمه یو د عقیده منافق. نو د عقیده منافق هغه چې زبه باندې کلمه وایي خو د زړه مسلمان نه وي. او دویم د عمل منافق. نو عملی منافقت سلور نشانه پیغمبر علیہ السلام خول دی. یو نشانه اذا حدث کذب چې خبره کوي نو دروغ وایي. دویم نشانی واذا وعد اخلف چې وعده وکي مخالفت کوي ماته یې. درېم نشانی واذا اوتمن خانا چې امانت ورسره کې خو دې شي خیانت کوي پکې. او سلورم نشانی
و اذا خاصما فجرا کہ اختلاف در سره پیدا شي نو بدگوئی کوي ډیرا. ہر چې د عقیده منافق دی نو دیکھو آغا ځای پیدا کیږي چې کوم ځای اسلامی مملکت کې اسلامی حکومت وی عملیت کې اسلامی مملکت کې اسلامی حکومت په عملیت کې دي د مسلمان په نامه د هغې نه مفاد حاصلول غواړي. د مسلمان په نامه د هغې نه فائدې حاصلول غواړي او هر چې عملی منافق دی نو دا هر ځای ته ملاوي دی شي که نه ملاوي دی بلا ډېر او خدای دې معافي وکړي دا د عمل منافقین چې د مسلمانانو کې ډېر زیات دي د غیر مسلمانو کې دونه نه دي ډېر فیر یو اکثر یعنې د دوی میجارټي چې وي په دې معاملاتو کې ډېر فیر وي خبره باندې ولاړ وي زمونږ اخوی بس چینج مایند صحیح بلکې مونږ خدا سي ګس کوو بس ورته خیال جنګو څه خبره جوړو دی وایي هیو یو سین اټ سورس سره البته اوس بیا د حماقت دا دی چې د دې ټول نه لوی سورس دی ټي وي دی ټي وي ته ورته څه غول خوري په هغې ایمان صحیح ده د ټي وي خبره دروغ نه مني دا وایي صحیح ده. یخادعون الله دوکه ورکه الله تعالی نو دا یو مسله ولیکي چې دوکه خو هغه چاله ورکول شي چې پاغه باندې حقیقت پوشیده پاتې کېدې شي چې چانه حقیقت پوشیده پاتې کېدې شي نو سره ور دوکه ورکول شي. خدای نه پېښ شي پوشیده نه دی نو خدای له څنګه دوکه ورکوي نو جواب دا دی چې د دې خام خیالي دار چې ګنې مونږ خدای له دوکه ورکړه دې خبره نه لري خبر چې مونږ څه کوو په دې خدای نه ده خبر نو د دوی خپل خام خیالي دار چې ګنې مونږ دوکه ورکړه. وما يخدعون الا انفسهم ادوکن ورکی دوی مگر ځانونو خپل لا زکه وبال به دوی باندې پریوزي. وما يشعرون خدای ته احساس نکېږي فی قلوبهم مرض پزړو دوی کې مرض بیماری ده نو دوی کې مرض بیماری ده. فزادهم الله مرضا پس زیاد کړي دوی له الله تعالی دغه بیماری په اعتبار باندې نو دا روحاني بیماری ده. څه ده روحاني بیماری ده. روحاني بیماری یا خو کمزور ده دولت یو کمزور ده حالات تشي پیس کوله زړه کمزور ده حالات تشي پیس کوله زکه د خلی خبره یو یو د ژبه بلې او یا ورته حرص د مال لګیدل دی د مفاد پرستای بیماری ورته عارضه ده. ولهم عذاب علیم دوی لپاره عذاب دی علیم دردون کې بما کانوا یکذبون په دې سبب باندې چې ودوی چې مسلسل به دروغ وي بما کانوا یکذبون چې دای په تسلسل سره دروغ وي ځکه دروغ دوره مصیبت دی چې یو دروغ دی وي بیا هغه دروغ لپاره به یو بل ورسره نو بیا هغه بچاو لپاره دا یو سلسله بیا ختمي نه صحیح او چې په کوره کې واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض فساد مکوي پزما کې نو کوم فساد دی کوز مکه چې حقایق نه بیانول حقائق نہ بیانو صحیح کار کون کی کہوے تو ٹھیک ہوا ہے یا ٹھیک ہے اچھا غلط کار کو ہوتے تم ٹھیک ہے
نو دې سره فساد زیاتېږي. دې سره څه کېږي؟ دې سره احمد فساد زیاتېږي چې غلطه ولکه دې خو ګوره چې زه ورته وایم چې دا کار دی غلط دی او 2 غنټه بعد ورته شیرشاه وایي چې دا کار دی غلط دی او غنټه بعد ورته دی وایي چې دا کار دی ډسکرس شي هغه کار نه پشا شي هغه کار نه خو چې زه منافقت کوم چې دې یې خفه نشي زمونږ یار سره دی ورته دا ټیک ده او بیا لکه تاسو شیرشاه ورته سره بس ټیک ده صحیح ده هغه انکریج شي هغه سبب دا غن نور ناروا کوي صحیح شو نو دی وجه الله تعالی وجه دا فساد پیدا کول زموږ ملامت دا سره دي چې دا ملامت او دی ورته ولې وایي یعنی دې منافقت پر سره برابر شریک دي ځکه هغه فساد سی وکړي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا چوبل شدویتا چې لا تفسدوا فی الارض فساد مکوئ پزما کې قالون دوی انما خبر دادا نحن مصلحون مونږه اصلاح پسند خلق سب خلق سره جګړه کو تل خیر ورته پیدا کو صحیح ده چا سره بجنګ کو جنگ مکوا په نرمه ورته وایا چې مرګره دا کار نه دی د دې الټیمیټ ریزلټ چې نه تاره لپاره د خیر دی نه معاشره لپاره صحیح شو د دې الټیمیټ ریزلټ او بال بتا باندې پوسی په نرمه ورته وایا یعنی شریعت دا نه وایي چې بسر چا پر ټانګ راواله ولا کدا کار نه کوم کوم دي ته وې ته نږدې نه دا څه ما دا طریقه سره خو چې اسلام کې دې دا په صدر راځي په صدر راځي نه په صدر راځي کدا د اسلام کې دنه په تابع په کلک ابي له پښتو وطن کې له پښتون ته دا وایي صحیح ته وې به غیرت سړي دا څه کې دا سړي دوه کار دی او کوم ستاپلا د ماما نه کیږي صحیح دا صحیح او کدا سره ته پنار نه ورولیا کار دې په نتیجه باندې سوچ کړئ د دې نتیجه یوازې معاشره لپاره نه ستاسو خپل کور ته هم ډیر خراب ده صحیح شو دغه د به حیا کوم پروګرام چې تاسو شروع کړی دی سبا ستاسو بچی باندې په لپاره کې راځي صحیح اوس داغه ضمیر لتايو چونګې دی ولور ها یو تکان دی ولور هغه په سوچ کې چې واقعي دې سره کومه ده دې سره فلاش دی في سجريت كمبانيون ولا خمس دي اللي هاتشي غيوم سجريت أو أنا ده بساعد كده بشان مش بكرة وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا دوی إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ مونږ فساد نه کوو ډس آرډر نه پیدا کوو مونږ پیس میکر یو مصلح معنا پیس میکر الا خبردار انهم المفسدون تاکي فردا خلقهم دا فسادیان دي ولكن لا يشعرون خود ته احساس نکېږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کله چې ویل شي دوی ته آمنو چې ایمان راړئ کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل دي الناس صحابه دې آیت باندې موږ تفصیل ویلو په اصول کې نو دې ناس سره څوک مراد دي خلکونه صحابه څوک مراد دي صحابه ځکه زمونږ لپاره کرایټیریا د چا ایمان دی د صحابه دوی موږ خو مؤمنانو کلمه وایو الله تعالی نه چې مؤمن به د ابوبکر په شان چې مؤمن به د عمر په شان صحیح ته صحیح وای بد ته بد وای شرشا د ابوبکر عمر په شان مؤمن بسنګ چې صحیح ته صحیح وای او غلط ته غلط وای کله ورور ورته نه دا غلط صحیح کله پلار ورته بابا دا کار غلط دی حالانکه د پلار احترام په خپل ځای دی خو احترام دا معنی نه چې دا ناروا سره ناروا نه وي صحیح نه ته وای په نارمه ورته وای بابا دا کار غلط دی بابا دې کار انجام خبره دا ته زیاته دا ته حالانکه هغه ورانه شي هغه چې پښتون پلاري یا سبحان الله اجر خبره ته وایي دي او ته زما پلار وای چې ماته خبره کوي نه ته ورته نه ستاسو ذکر ته دا خبره کوم چې ته زما پلار دی او بیا تا کاپی کوم ته زما لپاره دا کار څنګه نه کیږي تاسو کوم خبره دې کړه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ نو صحابه دا کمالو چې ولا يخافون فی الله لومۃ لائم د خدای د دین باب کې هغه د اچا د ملامتیا نه د بلیم کول نه یریدل نه ایسر بدا فکر نو چې کدی سړی ته وام ته ما بلیم کی سونه کی بلیم وکیا پروپاګاندا برابر څه کوي دن وټ صحیح ورته وی شرشه دا کار د شریعت خلاف دی دا کار د قانون خلاف دی دا کار د قران خلاف دی دا کار د سنت خلاف دی دا مکو او شرشه به ډیر نږدې دوستو سبه
ډیر نږدې دوست به شیرشاه به نږدې رشتہدارو شیرشاه به رورو دا کار غلط دی در صحابه ایمان صحیح او چې چا به خیر کار کو هغه سره به سپورټ کو چله زه مرګره زه مرګره مسلمانان ته دې څنګه ورغلو نو یې دا هغه څه پاتې کې ګډه دا غلط دی دا غلط دی دا جنت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا چوّل شدویتا آمنو چی ایمان داڑی کما آمن الناس لکا سنچ ایمان راوڑ دے صحابو قالو ندوی وی انؤمنو آیا منگا ایمان راوڑو کما آمن الصفحا لکا ایمان چی راوڑ دے دی بی وقف خلقو دا نا پوئے دی دا نا پوئے دی الا انهم الصفهاء خبردار تا کہ فدوی ہم دوی بھی وقفان ولکن لا يعلمون لیکن دوی نہ پوئیگی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَلَّا دوی ملاو شي هغه چاته چې ایمان راوړل قالوا دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړل مسلمانان وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اکلچ دوی لال شي بلو شیطانان ہوتا شیطانان مانا دا منافقت ځان لیډران هغه ته خدای سوې شیطان د ناکار کار مشر ته سوې شیطان قالوا ناغویتوی انما کن تاکی سرمون گستاس ملگریو انما نحن مستهزئون خبردارا چی مونگا غوی پورے مسخرے کون کیو تا مسلمانان تو چوش ایمان وراؤڑے غیر طرح سکو مسخرے کون اللہ یستهزئ بهم اللہ تعالی با مسخرے کئی دو پورے نو اس مسخرے دا خدای دا شان مناسب ندی خدای نه اسیم یو عقل من سره چې چا پر مسخره نه کوي عقل من سره دا خو به عقل سره چا پر مسخره یو مزاح دی یو مسخره ده مزاح او مسخره کې فرق دی صحیح مزاح د خوش طبیعته لپاره سره لپاره خوش طبیعت او مسخره د تذلیل لپاره ذلیل کې سره لپاره ذلیل کول لپاره نو عقل من سره هغه څو ذلیل کوي نه هغه سره په خپل ذلیل امید دغه متعلق داسې خبره نه کوي صحیح ځکه چې حدیث کې راځي معاویه رضی الله عنه فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی لا تتبعوا عورات المسلمین د مسلمانانو پټو رازونو پسې ملګری چې ورته ګورم چې دا شی سره کوي صحیح که څه کمزوري ته معلومه شي بیا خلکو ته وایي صحیح پیغمبر اسلام وی دا کار مکوئ فانه من يتبع عورات المسلمین سوک چې د مسلمان پوشیده رازونو پسې له تذلیل لپاره ګرځي یتبع الله عورته الله تعالی بر د پوشیده راز انسانانو ته کولاو کی فیفزحون دیو په خپل ذلیل شي صحیح خبره نو که مثلا د چا کمزوري ته یاد چا ذکر کوم صحیح ذکر دې سره دا تصدیق کیږي من ستر مسلمان ستر الله علیه 70 ستر حدیث کې راځي چې د مسلمان کمزوري ولیده ا پردې په واچوله سیوکړه قیامت پر ورځ الله تعالی باندې په او یو ګناونو باندې پرده واچي صوبان یو بدل کې او یا ګناونو ستاسو خدای ته پټ فرشتو به دا کار ځه ځکه د فلاني وخت دی مسلمان پرده ساتلی و د دې پیپر کې د 70 ګناونه دي دا یو سایت دی صحیح شو اللہ یستهزئ بهم نو خدای و مسخره کوي نه بدله د مسخره ور کوي اللہ تعالی په بدله د مسخره ور کوي دوی تا و یمدهم او الله تعالی وجدی دوی فی طغیان پسر کشی د دوی کې یغمهون چې دوی سرګردان ګرځي یغمهون معنا چې زړه کار نه کوي بصیرت ختم شوی زړه کار نه کوي بصیرت ختم شوی اولئک الذین دعا کسان دے اشتروا الضلالتا چی دی ورکڑے دا گمراہی بالہدا پا بدد ہدایت کی فما ربحت تجارتوں نو حسن پندکڑے تجارت دے وما کانو معتدین او نوی دوی ہدایت یافتگان مثلهم کمثل اللذی مثال دے پیغمبر سرطا سے دے کمثل اللذی پشاند آکا سستو قدانارن چاگ بلکڑے اور رنا دپارا چاگ بلکڑے اور رنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در رنا دپارا یو اور لگو لئے چکل کو تا رنا ملاش فلما اضاعت ما حوله چکل بے اور روخانہ کا چاپیر چرخ پل ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ دے خلق دستر گرنا ختم کر وترکهم پری قدر دوی فی ظلمات انتیارو کے لا یبصرون چی دیوی دل نکی نو پیغمبر قرآن لگولی دا
خو چې اوس دا منافقان لاندې دې سره کې نور نشته چې دې خو ور چې د سړي سترګې کار نه کوي نو کاډو نور را خطرې هغه څه فائدہ شته صحیح سمون کان دې ته بوکمون ګونګیان دي ګونګي وای تاسو څه خبره نشي کولای هم یولاد دې وهم لا يرجعون دینو واپس کیږي د کفر خپلنا او کسیب یا مثال دې کسیب د قران نازلې سره قران ناظرې دو سره چې دای مثال واخلې دا داسې دی کصیب من السماء لکتیز باران چې را غورځيږي د وریځ فيه ظلمات پاګه کې تیری وي وراد او غلزوي आवाज تندر وبرق اپرقوي يجعلون اصابعهم في اذانهم نو زګور ظلمات دا تیری څه شه دی دا په قران کې د منافقت ذکر دی په قران کې د دې د منافقت ذکر د دې لپاره تیار ده ورغدن پاغي باندې کوم وعید او وارن چې راغله ده هغه دې لپاره داسې لکه تندر لکه څه تندر وبرق د هدایت کوم خبره چې ورته الله تعالی کوي هغه داسې لکه سړي دې پړق شي نو درې سيزونه کانسپټي ورته روان دي اوس دای څه کوي یجعلون اصابعهم فی اذانهم چونکه تعالی در आवाज راځي یجعلون اصابعهم دین نباس گت خپلې فی اذانهم وجن خپلو کې من الصواعق د تعالی در وجه خطر الموت یری د مرګ نو اوس الله تعالی فرمایي چې سړی د تعالی در نه یریږي نو د وګونو ګوتم ورکه سترګم پټي ناغرانام دایله څه फायदा ورنکی کله وګي ګوتې نه ور کړي او دغه غلط आवाज اورل چې خدای ورته کوم وارننګ ور کړي صحیح ادغه ظلمات او تیاریم کتلې چې دوی منافقت ذکر دي او دا رڼایم کتلې هدایت په نصیب شو خو دې وګونو ګوتې ورکه سترګې وته پټي خبره دې کړه د دې وجه هدایت لارې به بندي اللہ تعالی احاطہ کون کے دے کافرانو باندے یکاد البرقو نزدید دا بریخنا یختف ابصارهم کہ وہ تختی بینائی دے دوئے کلما اضاء لهم کلچ دیتا لگرناو شے مشوفے دے روان شی اغے کی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ خُچ کلت یار راشد دے بانے قامون دے ادری گی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کچر اغفت اللہ تعالی لَذَابَ بِسَمْعِهِمْ نا اللہ تعالی بردے قوت سما مستقل ختم کی وابصار مقوت بینائے ان اللہ غلا کل شیء قدیر تاکہ سر اللہ تعالی شے بان قدرت لرون کے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتقبل تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ